قدرمنو دوستانو سلام د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. د چین د اقتصاد او ټولنې د 1415 کلن پورن په موده کې په دغه هیواد کې د برېښنا د برابرولو د خدماتو د میکانیزمونو د سیسټم له نړیوالو معیارونو سره د سامون خوړلو د سویې او د اړوندو چارو د څارنې او ادارې په شمول ځینو چارو په تاریخ کې بېساری او چټک پرمختګ موندلی دی. څه موده مخکې د چین د انرژي ملي ادارې د 2026 کال لپاره د برېښنا د برابرولو د پرمختګ راپور خپور کړی چې پکې د برېښنا د برابرولو د سیسټم د ابادولو په برخه کې یې خپلې لاسته راوړنې پیژندلی دی. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. دغه راپور ښیي په چین کې د برېښنا د برابرولو ډېر لوی سیسټم جوړ شوی چې پيمانه یې په نړۍ کې ډېره لویه ده. په تیر 2015 کال کې په چین کې له برېښنا څخه د استفادې اندازه 10 میلیارډو کیلوواتو ساعتو ته رسیدلی او د برېښنا د کارونکو عمومي شمېر یې 800 میلیونو کورنیو ته نږدې شوی دی چې دغه شمېر په نړۍ کې لومړی مقامونه لري. دغه راز د چین په غرونو او کلیوالو سیمو کې د برېښنا برابرونکو سټیشنونو شمېر 9.9 ته رسیدلی او د برېښنا په چارو کې د کارکوونکو عمومي شمېر یې له 15,000 تنو څخه زیات دی. دا د دې څرګندوي کوي چې په چین کې د برېښنا د برابرولو سویې د نړۍ مخکښ ځای خپل کړی دی. پراسي لپاره د په چین کې د کوډ د سکان کولو او د شریکو تاسیساتو له لارې د برېښنا د کارولو په شمول د خدماتي سټیشنونو شمېر 15,000 او 900 ته رسیدلی دی. په چین کې خلکو ته د برېښنایي تصدیو د خدمات په آنلاین سټیجونو کې د ثبت شویو کارونکو عمومي شمېر 570 میلیونو ته رسیدلی او په آنلاین ډول د برېښنا د چارو د ترسره کولو اندول یې 9 سلنې ته رسیدلی دی. یاد راپور وایي په چین کې د برېښنایي موټرونو د چارج د تاسیساتو عمومي شمېر له 10 میلیونو څخه زیات دی. په 2015 کال کې اړوندو خواوو د براکي موټرسایکلونو د چارج کابو 2 او 10,000 تاسیساتو ته د برېښنا د برابرولو د 3 خدماتونه وړاندې کړي دي چې له آفلاین اوښتنې، سنجش او پانګونې پرته ترسره کیږي. په دې مناسبت د برېښنایي تاسیساتو پر جوړولو څه باندې 400 میلیونه یوانه پانګه سپما شوی او کابو 80,000 استوګنځایونو ترې ګټه اخیستې ده. دا په چین کې خلکو ته د زرګون رنګ ترافیک په برخه کې هی اسانتیاوې دي. قدرمنو دوستانو نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.